الحمد لله. نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت سره ابراهیم علیه السلام نه را شروع ده، څلورمه خپرونه ده. نن به د ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې ژوند کول او ابراهیم علیه السلام تعالی جل وعلا څنګه اسماعیل علیه السلام ورکوي، بیا هغه مبارکه بیبي چې هغې غیرت له خپلې بني سره کړی ده، د هغې غیرت الله جل وعلا سبب د دې کوي چې د الله جل وعلا بیت الله شریفه جوړیږي او نن 2 میلیارده مسلمانان چې د بیت الله ته لمونځ کوي. د دغې بیبي غیرت و حکمت د دې په غیرت کې همدا و چې رب العالمین جل وعلا د دې مؤمنې بیبي غیرت موږ او تاسو ته وښودل چې کله کله د زنانه و غیرت هم د دین او د رب دپاره وي او په دې کې ګټه او فایده وي. بیا به د ابراهیم علیه السلام راتګ مکة المکرمې ته او په مکة المکرمه کې څنګه ابراهیم علیه السلام خپله بیبي راوستله او د ماشوم بچی یې مور سره راوړل او مکة المکرمه څنګه جوړه سوله، څنګه آباده سوله. نو زه به انشاء الله ابراهیم علیه السلام سره د مکة المکرمې د جوړولو په طرف باندې په سیرت کې ورسره ځو. اوس ګورئ، ساره بیبي تعالی جل وعلا زوی ورکوي اسحاق علیه السلام. که تاسو خیال کړئ په قرآني قصه کې چې سورة الذاریات و هود وغیره سورتونو کې دا قصه راغلې ده چې جبریل علیه السلام ملایکې راغللې وبشرناه بغلام علیم یا حلیم، په آیاتونو کې چې مختلف الفاظ راځي چې ما دوی ته زیری ورکړل ابراهیم علیه السلام د ده بیبي ته په علیم زوی باندې. نو د ساره بیبي زوی چې د اسحاق علیه السلام ده او د هاجري بیبي زوی چې د اسماعیل علیه السلام ده. په دې خبرو کې وروسته به انشاءالله ښه وضاحت درته وسي. او ما تاسو ته بله خبره دا کړې وه چې د لسو انبیاو نومونه دا یاد کړی. اسحاق علیه السلام دا لسم نبی د رب العالمین جل وعلا له طرفنا. آدم علیه السلام نه واخله تر اسحاق علیه السلام پورې دا لس انبیاو نومونه باید تاسو زده وي. هاجره بیبي مو وپېژندله چې دا د دې فرعوني باچا د ظالم باچا لور وله چې دوی ته یې په خدمت کې ورکړله. ابراهیم علیه السلام چې کله فلسطین ته راغلل، په فلسطین کې دی په وادي سبع کې ژوند و زندګي یې کوله. امام ابن کثیر رحمه الله وایي دی ان ابراهیم علیه السلام سأل الله ذریة طیبة وإن الله بشره بذلك وإنه لما كان لإبراهيم ببلاد بيت المقدس 20 سنة قالت سارة لإبراهيم عليه السلام. نو امام ابن كثير رحمه الله وایي وایي 20 کاله له دې نه وروسته ابراهیم علیه السلام په چیرې تیر کړل؟ په فلسطین کې تیر کړل. په دغه وخت کې چې د 20 کاله عمر په فلسطین کې تیر کړل، د ابراهیم علیه السلام عمر 90 کلو شپږ اتیا یا د 90 کلو عمر شاوخوا کې و ابراهیم علیه السلام. او ساره بیبي چې والا د دې عمر غالبا کم او زیات د 80 کلو شاوخوا و. نو ساره بیبي ورته راغلله چې ما ته خو الله پاک نارینه اولاد نه راکوي، ما ته اولاد نارینه اولاد مې نسته. نو په دغه وخت کې هاجره بیبي ساره بیبي ابراهیم علیه السلام ته په نکاح باندې ورکړله چې نکاح له دې سره وکړه الله جل وعلا به نارینه اولاد درکړي. ابراهیم علیه السلام په وادي سبع کې دعوت کول د توحید. الله پاک ډیر پسونه ورکړل، رمي یې ورکړلې. نو بیا دا خلق په تکلیف ول د ده له رمونه بیا ابراهیم علیه السلام بلې خواته لاړل په فلسطین کې. نو بیا دغه د قوم چې څومره خلقو ته تکلیف ورسوي، نو خلقو ورته ویل چې د موږ اوبه ټولې وچې سوې، راځه بیرته راځه. نو ابراهیم علیه السلام جواب ورکړلی چې نه زه نه درځمه، دا پسونه د ما ډیر دي، مالونه مې ډیر دي. نو په دې کې دا 2 پسونه در سره یوسي او په هر کوی باندې یو حلال کړي، الله جل وعلا به تاسو ته بیرته اوبه درکړي. بیا یې داسې اوبه ورکړلې سبحان الله چې بې انتها اوبه الله جل وعلا دوی ته ورکړلې. دا هر نبی حکمت دی الله پکې څه ده چې دوی ته یې پسونه ورکړي دي او د پسو رمي یې ورکړي دي. که تاسو خیال کړئ په دې کې یو حکمت دی رب العالمین جل وعلا دا ده چې هر انسان پسونه یې په ژوند کې پیایلی وي، څرولې هغه عاجزه وي.
هغه کې عاجزي وي، هغه کې اخلاص وي، هغه کې صداقت وي، هغه کې پاک نیت وي، مسلمانانو ته د خیر اراده لري، د خیر پاک ستر زړه د صداقت الله جل وعلا ورکړي. نو یو نبی د انبیاو بې پسونو نه ده پاتې سوی، یو نبی له انبیاو نه. او که تاسې غواړئ کله وخت کې همدغسې یو څه در پکې پیدا سي، یو څو پسونه وپیایاسته، که ډېر کله وخت کې قصه درنه خرابه وه نو داسې کار کوئ، په دې کې ډېر برکت هم وي، په ژوند کې به مو برکت وي، په رزق کې به مو برکت وي. نو ابراهیم علیه السلام هلته ژوند و زندګي کوله. کله چې سارا بیبي د هاجرې بیبي ابراهیم علیه السلام ته ورکړله نو الله جل وعلا دې ته حمل اسماعیل علیه السلام ورکړل په نس کې. نو کله چې د دې حمل وسو نو په دغه وخت کې به دې لږ ځان کې داسې غیرت پیدا کړی و. نن چې سارا بیبي ته خو 70 کاله عمر د ابراهیم علیه السلام د ډېر وخت تېر کړل، اولاد دې نسته، نو ما ته خو د الله پاک اولاد راکړل. متوجه یاست که نه یاست متوجه؟ حارث محترم متوجه. یعنی په سارا بیبي باندې به یو څه غټه بیا ویله. ښه لدې خبرې نه مخکې ابراهیم علیه السلام ته یو بل صفت الله جل وعلا ورکړی او هغه صفت د میلمه پالنې ده. ما تاسو ته مخکې خپرونه کې ویلي وو چې اول میلمه پالنه چې چا شروع کړې ابراهیم علیه السلام شروع کړې ده. کله وخت کې چې به د غرمې او د بیګا د ډوډۍ دپاره میلمه له ده سره نه ول 2 میله به لرې تلل چې میلمه پیدا کړي او کور ته یې راولي ډوډۍ ورسره وخوري. الله اکبر. تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. आवाज हमरा نغه نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. ابراهیم علیه السلام په وادي سبع فلسطین کې ژوند کول. سارا بیبي مور سره ده، هاجره بیبي مور سره ده. نو کله وخت کې چې د هاجرې بیبي په سارا بیبي باندې غټه ویل شروع کړل، یا داسې یو څه غیرت په منځ کې راغلل. دا د زنانو په منځ کې یعنی فطرتي مسئله ده چې د دوی په منځ کې په یو بل باندې غیرت وي، په یو بل باندې څه شی وي؟ غیرت وي. د موږ دا زنانه خو په حق غیرت نه کوي، لیکن د سارا بیبي داسې غیرت ور باندې وکړل چې د دې غیرت سبب د مکې مکرمې د جوړول وسول. کل خارث محترم ها د موږ ظالمانې خو داسې سیسي کله وخت کې خاوند یوه بله ښځه وکړي، دا دغه ته تللی وي کوډګر او جادوګر ساحر ته تللي په خاوند تعویض وکړي، نه دې ځان کړي نه دې هغې کړي، یا بل مشکل ورته جوړ کړي، بل مشکل وندې الله بندګانو دنیا هم خرابه کړي آخرت هم خراب کړي. ما کوي داسې ښه د دین په خاطر باندې غیرت وکړي، اما د یو بل څه شي باندې غیرت ما کوي. نو کله وخت کې چې د دوی په منځ کې غیرت پیدا شو نو سارا بیبي راغله ابراهیم علیه السلام ته شکایت وکړل چې وګوره سارا د هاجره بیبي دغسې له ما سره دغه کوي، غټه یې را باندې وایي، نه په پښتو کې به درته وایم غټه یې را باندې وایي. هو قاري صاحب. نو په دغه وخت کې بیبي هاجره رضی الله عنها د دوی په منځ کې چې کله دا د غیرت خبرې راغلې نو یو وخت کې هاجره بیبي وبېرېدله. سارا بیبي دا تهدید کړله چې که سمیږې سمه شه کنې په خدای دا چمچه به دې په دې څټ کې درکړم. دا دماغ خبره ده ښه او دا لږ ګزاره وکړي. دا زه په دې خاطر درته وایم چې موږ دلته بعضې خویندې او میندې په دې چمچه باندې پوهېږي نه او تاسې متوجه کومه چې ښه متوجه سي دې ځای ته. تهدید یې کړله نو سارا بیبي وبېرېدله، د باندې لاړله. یوه چیني وه په دې وادي سبعه کې د دې خواته لاړله. نو کله چې هلته لاړه الله جل وعلا یوه ملکه ورته راولېږله، نو د هغې په واسطه یې دا خبره کړله چې ته بیرېږه مه دې په خپل بچي باندې بیرېږه، لاړ شه د تا بچي ته به زه داسې فضیلت ورکوم او داسې اولاد به ورکوم. په دغه وخت کې بعضې علما چا زیری ورکړل؟ اسماعیل علیه السلام نه، د جانان صلی الله علیه وسلم کعبې د جوړولو. نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ځکه محمد رسول الله د چا په اولاد کې راځي؟ ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راځي. نو په دغه وخت کې هاجره بیبي بیرته کور ته راغله. بیرته چې کور ته راغله نو په دغه وخت کې هاجرې بیبي ورته ویل
چې نور د مال تا سره نه کېږي له دې ښځې سره له هاجرې بیبي سره دا به له ما نه بیا یې دا یو د دې خو ورځې شپې تېرېدې ابراهیم علیه السلام ته الله جل وعلا اسماعیل علیه السلام ورکړل له چا نه یې ورکړل له کشرې ښځې نه یې ورکړل ګورې په دې ځای کې د موږ مسلمانان کله کله اشتباه کېږي و سارا بیبي مشره ښځه ده او هاجره بیبي کشره ښځه ده مشر زوی د ابراهیم علیه السلام له کشرې ښځې ده او اسحاق علیه السلام چې کشر زوی ده دا یې له مشرې ښځې ده خبره پوهېږي انشاءالله الله اکبر هو قاری صاحب محترم بالکل پوهېږو د موږ بعضې علماو دا خبره کړې ده چې اسحاق علیه السلام مشر ده دا د اهل کتابو خبره ده او دا دروغجنه خبره ده صحیح ده حقیقت نه لري د موږ بعضې علماو دې خواته میلان کړی ده خو امام ابن کثیر رحمه الله بیا په دې باندې اجماع را نقل کړی ده د اهل سنت والجماعات او په دې کې روایتونه د عبدالله ابن عباس وغیره وغیره راوړي دي چې اهل کتابو بې ځایه ثابته چې مشر زوی د ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام ده نه ده مشر زوی څوک ده اسماعیل علیه السلام او یو خبره دلته یو بله یاده وساتئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلی دي په روایاتو کې راځي چې ولما ولد اسماعیل اوحى الله الى ابراهیم یبشره باسحاق من ساره دا خبره راوړي ده نو وهذه ايضا ودا یو بل زیری په دې وخت کې چې الله جل وعلا ابراهیم علیه السلام ته هاجرې بیبي ته ورکړل چې بیا پیغمبر علیه السلام وایي چې له ما نه وروسته به په بخاري او مسلم یا نورو کتابونو کې دا روایت ده چې 12 خلیفګان به وي كلهم من قریش دا به ټول یو خو د روافضو دا 12 چې ورک ده یو خو دغه کمپنۍ ده نه دا کمپنۍ نه ده دغه د رسول الله خبره چې له ما نه وروسته به 12 خلیفګان وي ټول به له قریشو نه وي ټول به له څه شي نه وي له قریشو نه وي نو د دغه 12 خلیفګانو د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي او د حسن او د معاویه رضوان الله علیهم اجمعین د عمر بن عبد العزیز پورې چې کوم د اهل سنت 12 اتفاقی خلفاء الراشدین یا خلیفہ د خلفاء الراشدین خو څلور دي بل د نور خلفاء نو دا زیری په هغه وخت کې الله جل وعلا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته الله ورکړیو چې دې په اولاده کې به دسی خلق راځي چې مکه المکرمه جزیره العرب بیا به د اسلامي نړۍ الله جل وعلا د تا په اولاده کې په ولکه کې او په لاس کې ورکوي او مغسې ومسول هو قاری صاحب محترم نو په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام ته الله جل وعلا اسماعیل علیه السلام ورکړل اسماعیل علیه السلام بچو کېده نو د ساره بیبي غیرت ورسره راغلل ورته وایي چې نه دې دا زوی غواړم نه دې دا ښځه غواړم وځه ورسره څه شی کوه اکبر وځه ورسره په دې وخت کې الله جل وعلا ابراهیم علیه السلام ته وحی وکړل چې ای ابراهیم کومه خبره چې ساره بیبي درته کړې وځه نور دغه خبره ومنه الله اکبر دغه خبره څه شي کړ دغه خبره ومنه زه پخې ابراهیم علیه السلام هاجره بیبي ورسره راواخیستل او اسماعیل علیه السلام چې ماشوم ده بعض علما وایي چې براق د ابراهیم علیه السلام په دې براق باندې راسوار سول نو د مکې مکرمې منطقې ته راورسېدل چیرې راورسېدل مکرمې منطقې مکې مکرمې ته دوی راغلل په دې ځای کې مکة المکرمه نه وه چې شی نه ول مکة المکرمه نه وله دا فقط دښتې وې فاران غرونه ورته ویلی کېږي منطقې د کوم ځای ته راغلل فاران غرونه دا د مکې مکرمې شاوخوا غرونو ته دې ته فاران غرونه ویلی کېږي څه شی غرونه ورته ویلی کېږي فاران غرونه په دغه وخت کې په مکة المکرمه کې نه شین بوټی سته نه اوبه سته نه آبادي سته فقط دښته د غرونه دي بعض علما خو وایي چې دی په براق باندې راغلل بعض علما وایي چې نه په وخ باندې د خپل بچیو ښځه راسپاره کړه او را روان شول د مکې مکرمې په طرف باندې الله ورته ویل چې د فاران د غرونو په طرف باندې لاړ شه ابراهیم علیه السلام را روان د خپل بیبي مبارکې سره هاجره بیبي ده او د 90 کالو په عمر کې الله جل وعلا له هاجرې بیبي نه دته څوک ورکړل اسماعیل علیه السلام ورکړل
اسماعیل علیه السلام وروسته بیا د ده په سیرت کې درته راسي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وایي چې زه د 2 حلالو زوی یمه. دا زده کړئ دا در سره. انا ابن الذبیحین. نبی علیه الصلاة وسلام وایي چې زه د 2 هغو انسانانو بچی اولاده یمه چې هغه دواړه حلال، یعنی ګوري یو خو داسې حلال انسانان دي چې څوک حلالي پیدا سي، نه دا حلال هغه چې لکه څنګه پسه حلالوي نه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره به بیا د پیغمبر علیه السلام په سیرت کې ښه په ذهن کې در سره وساتئ. اسماعیل علیه السلام وروسته به سبا انشاءالله درته راسي چې ابراهیم علیه السلام ته الله خوب کې دا وحی وکړله چې دا زوی دې حلال کړه د ابتلا دپاره، د ازمایش دپاره، تر څو الله جل وعلا د ابراهیم علیه السلام واذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن د دې نورو آیاتونو کې که تاسې وګورئ نو الله جل وعلا د ده ازمایش ابتلا اخیستل چې دی څه کوي. یو خو اسماعیل علیه السلام د نبی علیه الصلاة والسلام 22 نیکه د پلارې ده، د پلارونو په سلسله کې راځي 22 دا له یاده مه باسئ. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پلار د عبدالمطلب صاحب وویل وایي که ماته الله لس بچان راکړل دا لس به زه حلالوم، لسم به زه حلالوم. او قاری صاحب هماغه اوس الله جل وعلا عبدالله صاحب ورکړل چاته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو په دې وخت کې بیا د عبدالله صاحب د حلالېدا خبره بیا د نبی علیه السلام په سیرت کې به راسي چې څنګه پاته سوله، په څه شکل باندې پاته سوله، بیا یې د دې په بدل کې سل وخان نظر کړل چې هغه پچه به ورباندې اچوله، هغه به خپل ځای کې. نو دوه نبی علیه الصلاة والسلام چې وایي چې زه د 2 حلالو په اولاده کې راغلی یم. نو له دې خبرې هم دا معلومیږي چې اسحاق علیه السلام کشر زوی ده د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام مشر زوی ده، او دا ذبیح سیده دا هم اسماعیل علیه السلام د اسحاق علیه السلام نه ده. ابراهیم علیه السلام راځي مکة المکرمې ته. کله چې مکې مکرمې ته راغلل غرونه دي هیڅ څه شی پکې نسته، نو فقط یو وړوکی دغه یې جوړ کړل، څلی یې جوړ کړل. څلی پیژنئ؟ څلی اصلا کې له دې خاشاکو نه یو څه شی جوړ سي، له لختو له ونو نه لکه یو وړه غوندې کوټه جوړه سي قاري صاحب د خاشاکو نه. ای شاباس، ای شاباس. که دې دا وړه کوټه ویلې وای او خاشاک دې ورسره نه وي ولی بیا ډز در روانو، خو ښه ده پردې کړل. لعنې له لرګو له دې خاشونه یې څه شي ورته جوړ کړل، یو وړوکی څلی د دې د پناه دپاره یې جوړ کړل، او له دوی سره یې داسې یو د اوبو داسې یو شی ورسره پرېښودل. پخوا به دغه پسه چې بې حلال کړل بیا بې د څرمنه ځینې راویستله، بیا بې دا بې پاک کړل، سم بې کړل، بیا بې په دې کې د اوبو دپاره دا اوبه ډېرې ښې ساتي. اوس هم که تاسې کوچان لیدلي وي په دې کې اوبه ګرځوي راګرځوي. څه شی ورته وایي؟ څوک ځای ورته وایي، څوک مشک ورته وایي. بس همدا یو مشک و ځای و دا د اوبو یې ورسره راوړل. بعضې علما وایي چې د خرما ویې ورسره، بعضې علما وایي چې اوړه ورسره و. نو کله چې دغه ځای ته راورسېدل، د مکې مکرمې خوا ته راورسېدل، مکة المکرمه خو نسته، د مکې مکرمې نوم او نښانه هم نسته، دښته د غرونه دي، شګې دي فقط. دا عرب وایم همدې ته دښتې ته وایي، داسې دښتې ته چې په هغې کې نه شین بوټی وي، نه ونه وي، نه اوبه وي، یو شی پکې نه وي. نو کله وخت کې چې هاجره بیبي ده او اسماعیل علیه السلام د دلته الله ابراهیم علیه السلام راورسول، نو ابراهیم علیه السلام ته الله ویل چې دوی دلته پرېږده ته ځه جي. ابراهیم علیه السلام روان سول. کله وخت کې چې ابراهیم علیه السلام روان سول، هاجري بیبي پسې غږ کړل، اواز یې کړل الله اکبر، ای خویندو ای میندو دې ځای ته متوجه سئ. دلته یو څو نورې خبرې ډېرې مهمې دي. ای هغه میندو خویندو چې یو میتر ژبې مو دي. څه شی مو دي؟ یو میتر ژبې، 2 میتر ژبې مو دي، یا مو یو لویشې ژبې دي، او خپل خاوندان په منډه په کور کې درنه ګرځي. خپل خاوندان په منډه په کور کې درنه ګرځي. له دې بعضو نه خو په کلي په کوڅه کې هم په منډه باندې ګرځي. قاری صاحب خوا خو به مو نه بدېږي، او تر مذهب مو ګرځي. دا سیرت دې دپاره درته بیانوم چې رب جل وعلا موږ تاسو ټول ورباندې اصلاح کړي. ابراهیم علیه السلام روان سول. ابراهیم علیه السلام سره روان سول، هاجري بیبي پسې اواز کړ چې یا نبی الله، ای د الله نبی، موږ دې چاته پرېښودلو؟ ابراهیم علیه السلام اواز ورته نه کوي. دوم ځل یې ورته اواز کړل چې یا رسول الله، یا نبی الله، یا خلیل الله، موږ دې چاته پرېښودلو؟ بیا اواز ورته نه کوي.
دریم ځل چې اواز ورته وکړل بیا یې اواز ورته ونه کړل نو بیا یې اواز پسې وکړل چې ای د الله نبي په خپله خوښه دې پرېښودلو او که دې د الله په خوښه باندې پرېښودلو اواز مې سته اسم محترمه متوجه په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام ورته مخ راواړول ورته ویل چې د الله په خوښه مې پرېښي یاسته الله اکبر الله اکبر اوس هاجرې بیبي دا نه ورته ویل چې څه شی نسته او څه شی وایي بس چې د الله په خوښه دې پرېښودلو الله به مو ضایع نه کړي الله اکبر شکر قاری صاحب اره تکبیر الله اکبر ولله الحمد الله تاسې فکر وکړئ کله وخت کې چې د یوې مؤمنې پاکو سوتره په رب باندې عقیده او توکل همداسې وي تاسې وګورئ دا د هاجرې بیبي توکل و په الله چې رب العالمین اوس 2 میلیارده مسلمانان د مکې مکرمې په طواف او په حج او په لمنځونو باندې الله جل وعلا دومره د دې هغه اولاده او د دې هغه اخلاص او صداقت په رب باندې توکل الله جل وعلا دغه ځای ته خبره ورسوله او د سارا بیبي غیرت خو به مو په یاد اوس به وروسته درته معلومیږي چې د هغې غیرت څنګه یو غیرت و او د رب جل وعلا دپاره یې خوښ غیرت کړی و له خپلې بني سره په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام چې څه لاړل نو یو عجیبه دعا یې وکړله چې سورة ابراهیم را نقل کړې ده سورة ابراهیم کې الله جل وعلا ذکر کړې ده چیرې په سورة ابراهیم کې ابراهیم کې دا به زه تاسو ته درته تلاوت یې کړم قرآن خوند درکوي و انشاءالله صاحب هغه طنز دې هیر نشي قاری صاحب محترم الله پاک مو سرلوړي قدرمن او عزتمن کړ ډېرو مؤمنانو ته در سره ورسوي علي بارک الله فیکم ډېرو مؤمنانو ته یې ورسوي اله العالمین مو سرلوړي عزتمن او قدرمن کړه ښه نو په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام یو دعا وکړله سورة ابراهیم کې الله جل وعلا وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله جل وعلا وإبراهيم عليه السلام وإلى ربنا إيدي منغربا اي واحد الله اني بشكا اسكنت ما دركل ما بريخودل من ذريتي اولاد خپلمي يعني لا اولاد نمي بازي اولاد دلت بريخودل بواد پداسي وادي ميدان کی غير ذي زرع سی پدی کی هیچ شن بوټی او واخ نستا پدی کی زراعت نستا عند بیتک المحرم دیتا دی هغ کورسی هغ حرام مکة المکرم بیت الله الحرام د پدی زکی مپری خودل ځکه چې کله دوی دلته راورسېدل الله جل وعلا ابراهیم علیه السلام ته وویل چې همدغه د کعبې تادونه په دې ځای کې سته دا د ما بیت الله دا د ما مکه معظمه ده دا مسجد حرام ده په دې ځای کې الله دته وښودله چې ای ابراهیمه په دغه ځای کې د تا دغه زوی او دا بیبي پرېږده اوس د مکې مکرمې په اړه زه تاسو ته وایم چې 10 ځله مکة المکرمه جوړه سوې ده تر نن زمانې پورې د موږ تاسو تر نن زمانې هغه به بیا زه درته وښیم ابراهیم علیه السلام چې وویل ای د منګربه ما دیره کړل ما استوګن کړل بعضې کو اولاد مې چې مطلب اسماعیل علیه السلام خپلې بیبي ده په داسې یوه واده کې چې هغې کې هیڅ زراعت نسته
او دامی له مسجد حرام سره د تعالی کور سره ربنا ای د موږ پروردګاره لیقیموا الصلاة د دې دپاره چې قائم کړي لمنځونه فجعل وګرځوه افئدة من الناس زړونه د خلقو تهوي الیهم چې په محبت سره راځي د دوی طرف ته د چا چې له مکې سره محبت وي دا به د ابراهیم علیه السلام دعا الله ورته قبله کړي بالکل بېشک قاري صاحب محترم د چا چې له حج او له عمرې سره محبت وي او بار بار ورته راځي د ابراهیم علیه السلام دا دعا رب د دوی په حق کې قبله کړي او چاته چې حج او عمره خوند نه ورکوي حرمین شریفین خوند نه ورکوي دا د لږ فکر وکړي او په زړه کې د تجدید د ایمان وکړي ښه د چا چې ابراهیم علیه السلام تر دغه دعا نه وي نصیب سوي هغه ته رب جل وعلا حج او عمره هم نه ور نصیب کوي بیا د حج په اړه باندې د ابراهیم علیه السلام هغه اعلان راځي وروسته به بیا ډېرې خبرې وي انشاءالله ابراهیم علیه السلام ویل ای د منګربه وګرځوه دوی د لمانځه قائمونکي وګرځوه او وګرځوه زړونه د خلقو د دوی طرف ته محبت کوونکي چې په محبت سره راځي ورزقهم او دوی ته رزق ورکړه من الثمرات لمیونه لعلهم یشکرون د دې دپاره چې د تا شکر ادا کړي شکر وباسي علما وایي تاسې وګورئ مکة المکرمه نه ده دا له غوښې نه 12 میاشتې نه خالي کېږي ځکه ابراهیم علیه السلام د غوښې دعا ورته کړې وه نه د حج په موسم کې هم دعا ورته کړې وه په نورو آیاتونو کې هم راځي او مکة المکرمه له میوو نه هم نه خالي کېږي سبحان الله ټول کال پکې میوې وي ګوري مفسرین وایي که تاسو خیال کړئ په مکة المکرمه کې څه شی نسته یو دانه غنم نسته چې څوک یې راوکري نسته د دې معلومات څه درته نه قاري صاحب نو علما وایي که چیرې په هغه وخت کې غنم وای په مکه کې ابراهیم علیه السلام به د دې غنمو دعا ورته کړې وه الله اکبر څه شی وي غوښې وي د دې خلقو میوې وي د دې دوه دعا تاسې وګورئ سبحان الله مکة المکرمه نه له غوښو نه خالي کېږي او نه له میوو نه خالي کېږي دا د ابراهیم خلیل الله صلوات الله وسلامه علیه د دعا فضیلت و برکت ده الله اکبر دا دعا چې یې وکړه نو ابراهیم علیه السلام لاړل بیرته فلسطین ته لاړل هاجره بیبي او سارا بیبي پرېښودل سبحان الله په دې نن زمانه کې که د موږ له زنانو سره داسې کار یو څوک وکړي د یوې ورځې د 2 ورځو لپاره چغې بغارې به اسمان ته ورسېږي قاري صاحب یا که خدای مکړه لیک په خوراک کې کمی او زیاتې راسي چیغې و بغارې به اسمان ته ورسېږي نه سبا به څه کوو ای خاونده ای وروره ای پلانیه سبا به څه کېږي ولې دغسې کوې بله ورځ به له بندګانو علما وایي تر ټولو نه لوی دروغجن لوی دروغ په دروغو کې څه شی دي هغه وایي دا د سبا خبره ده قاري صاحب محترم یعنی د څه شي دا د آینده خبره ده هو قاري صاحب اوس ګوري دوستانو هغه بندگی دنیوي اسبابونه انسان باید کار واخلي لیکن سبا د تا په لاس کې نه ده د هغه کار د تا په غاړه نه ده هغه د رب العالمین جل وعلا کار د سبا تا ته څه شي درکوي څه شي نه درکوي د سبا خبره مه کوه د سبا خبره تر ټولو لوی دروغ ده په خپل رب د توکل کوه بروسه کوه د دنیا له اسبابو نه کار اخلي لیکن اولادونو آینده می د پلانی آینده می د پلانی آینده دا تر ټولو لوی دروغ دي تعلیم باندې وکړه خو په دې نیت مور ته کوي سبا آینده د سبا آینده د تا په لاس کې نه ده هغه د رب العالمین جل وعلا په لاس کې ده په دې خبره مو سر خلاصیږي که نه خلاصیږي قاري محترم بالکل خلاصیږي ما خو د خلقو ته مخکې ویل مال دغه تر 2 میلیونه پورې به یې دغه ورسیږي که له سیرت سره مینه او محبت لرئ لکه چې ټول دغه د دې نظر وهلي راغلي یاسته شک پکې نشته ښه ابراهیم علیه السلام لاړل هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام یې دلته پرېښودل هاجره بیبي موحده بیبي ده اسماعیل علیه السلام ماشوم ده اسماعیل علیه السلام هاجره بیبي دومره اوبه ورسره ولې چې تر لږ وخته پورې ګزاره د څو ورځو ګزاره یې وسوله او هغه خوراک نو په دې وخت کې هاجره بیبي
فکر ورسره سول چې دا اوبه خو ختمیږي او د خوراک هم په ختمېدا باندې ده. نو دې له دغه ځای نه منډه واخیستله، د صفا غره ته لاړله. صفا غر دا په کوم ځای کې سي په عمره او حج کې سعی شروع کیږي. په عمره او حج کې صفا نه مروه ته، له مروه نه صفا ته، په دې ځای کې چې دا عمره کوونکي او حاجان سي کله سعی کوي تګ او راتګ په دې صفا مروه په منځ کې کوي. دا غر خو دومره نه و پخوا، دا ډېر لوی غر و. دا خو اوس حکومتونو کوچني کړي دي د دې دپاره چې هغه حاجانو ته ځای پیدا سي او لمونځ کوونکو دپاره ځای لوی سي. اوس داسې یو برخه پاتې ده د دې غرونو چې صفا او مروه دي. دې غره ته چې دا نږدې غر و، د دې غره ته هاجره بیبي لاړله چې یوې خوا بلې خوا وګوري، چې یو څوک وګوري یا څوک پیدا کړي. نو داسې دې غره ته وختله چې ګوري مرغه لانسته، انسان خو څه کوي، شین بوټی لانسته. اکبر. شین بوټی په مکة المکرمه کې نه و، دښته ده، غرونه دي، وداني نسته، یو شی نسته. چې څوک یې پیدا نه کړل نو له صفا غره نه راښکته سوه، مروه غره ته لاړله. د مروه غره باندې چې دلته به مو ګورمه چې که مې څوک پیدا کړل. نو په دغه ځای کې د دې تلواره وه چې یو څوک ومګوري، خو هلته یې بچی هم پرېښی د هغه ته هم را تلواره وه. نو په منډه باندې په دې مینځ کې دې منډه واخیستله تر څو مروه ته دا ورسېږي. الله اکبر. دا دومره اخلاصمنه بیبي و د ابراهیم علیه السلام. دغه عمل دی الله جل وعلا په شعائرو د اسلام او په شعائرو د حج کې الله مقرر کړل. الله اکبر. دا د دې منډه نه ده. په دا صفا مروه کې موږ ولې وځلې ځو راځو، بیا دا نارینه لیک باید منډه واخلي. منډه باید یعنې داسې یو خو دا د موږ وال د سیورې مسابقه کوي، دغه شا بسري هم غټې وي، دغه لویان خیټې هم غټې وي، هلته خلقو ته تکلیف رسوي. برګ غومبرې په دې عمره کې جوړ کړی یا د دا منډه نه درښیي. هغه له عادي تګ نه لیک زیاتوالی په دې قدم کې وچاتوالی در سره اخله. هغه احرام هم سم نه وي اغوستلی، نو هغه شاخوا هم درنه وي، اتې خو پوهېږئ د مخې خوا هم درنه وي، د دې حاجانو صاحبانو مبارکانو چې خلقو ته تکلیف. داسې قهر مې ورته راځي چې دا کله زه عمرې ته لاړ شم. الله بندګانو یک سړیتوب زده کړی، په عاجزي سره، په خاکساري سره، عجز په ځان کې پیدا کړی په دې عبادت کې. ترپ په ترپ بیخیز لکه د اوښانو سره لیک ګزاره، لیک په ادب سره. ښه و تر مذهب موږ سهار وخت کې لاړ سئ نو دا د اوښانو پیري هلته مه کوئ. یو عمره کوونکی په بغل وږه، زنانه وي هغو ته تکلیف رسوه. په طبیعت آرام، که د منډې داسې آرامه منډه، آرامه مقابله او مسابقه نه. نو لاړه له صفا غرې سې وکتل، څوک یې پیدا نه کړل. وځلې داسې منډه واخیسته له صفا نه مروه ته، له مروه نه صفا ته. ومزل چې دا غره ته راورسېدله چې راویې کتل د اسماعیل علیه السلام خواته د مرغه شکل ورته ښکاره سول. نو دې رامنډه کړله د اسماعیل علیه السلام خواته راغلله. نو په دغه وخت کې الله جل وعلا جبریل علیه السلام راولېږل چې ورسه دا د اسماعیل علیه السلام د پوخو بیخته دا ځمکه یا په پنده ووهه، بعضې علما وایي، یا بعضې علما وایي چې په کوثر په وزر یې ووهله، نو اوبه راووتلې. الله اکبر. کله چې اوبه راووتلې، هاجرې بیبي چې ورباندې سترګې سوې رامنډه یې کړله د دې اوبو په طرف باندې. کله چې دا راورسېدله نو دې په دې اوبو باندې خاوره راتاووله او زمزم یې ورته ویل، ودرېږه 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 ودرېږه. له دې مبارکې بیبي سره حرص دا و چې دا اوبه رانه وچې نه سي، او د الله اراده خو دا و چې دا به زه داسې اوبه جوړوم چې دې ته به له دنیا نه حاجیان راځي، عمره کوونکي به راځي، بیا به دا چیښي، او دا به تر ټولو بهترینې اوبه او په دې کې به شفا وي. نو خو دې خو هغه تنده لیدلې وه، څوک نه و، هېڅوک نه و. نو زر زر هغه اوبو باندې خاوره راتاویه، ورته وایي زمزم، یعنې ودرېږئ ودرېږئ. الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم وای دا خولې لیک پاکې کړئ، چونډیانې لرې کړئ. علي ګوته نه باسئ خولې ته، چونډیانې غورځار کړئ، یو درود ووایاست. په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ښکلی درود وایاست. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم وای الله دې په ام اسماعیل باندې رحم وکړي.
الله أكبر. که دی وای په دې اوبو ته زمزم نه وای ویلي او خاوره یې ورباندې نه وای راتاو کړي دا به وای یو نهر و په مکة المکرمه کې. الله أكبر. څه شی به و؟ د اوبو نهر به و. خو دې مبارک خپل حرص وکړل، په همدغه ځای کې د زمزم اوبو پسې راتم سولې. نو په دې وخت کې اسماعیل علیه السلام هاجره بیبي دالته دي، ابراهیم علیه السلام فلسطین کې ده، هلته له خپلې سارا بیبي سره ژوند و زندگی کوي. الله اکبر الله اکبر. نو که درته ووایم بیا به قصه خرابه شي، خو ګورې دا لایف په دې منځ کې درنه بند نیسي. دا خپرونه پرون هم پاته سوې ده، دغه د دین دښمنانو کیسه یې اسمان ته په خدای ورسوله. الله اکبر لا اله الا الله. اواز مې سته در سره؟ رسم محترم مونږ ته شته. زر کوئ دغه اسکرین ټول ملګري یو ځل در سره دغه کړي چې دغه قصه ورکه سي، او بل د مخلص ملګرو ته وایم الله دې تاسې سرلوړي عزتمن او قدرمن کړي. خیر زو بنو دا قصې خو به راځي، نو خپل سیرت نه خوند اخلي. ابراهیم علیه السلام خو په فلسطین کې ده، هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام دلته ژوند کوي. اوس د الله جل وعلا عظیم حکمت ته وګوري. یاري به لږ لاړ شو د یمن په طرف کې. اوس ابراهیم علیه السلام ګوري عرب نه ده، اسماعیل علیه السلام عرب نه ده. چیرې و؟ یمن کې و. دا اصل العرب چې ورته وایي، یا د عربو سرچینه دا په یمن کې ده. چیرې ده؟ په یمن کې. په دې وخت یمن کې ده. د الله جل وعلا حکمت دا و، په دې یمن کې یو بند و د اوبو د مأرب په نامه باندې. دا مأرب اوس هم په یمن کې یوه منطقه ده، سد المأرب ورته وایي. نو په دې کې الله جل وعلا دا مات کړل. کله چې مات سول نو د یمن خلق دغه عرب له قحطي سره د اوبو مخکې سول، نو عربو کډې بار کړلې، څوک د عراق په طرف، څوک د فلسطین په طرف، څوک د شام په طرف. نو یوه قبیله ده، دا د جرهم په نامه باندې یادېدله. د څه شي؟ د جرهم په نامه. دا قبیله اوس را روانه ده. نو د مکې مکرمې شاوخوا چې راورسېدله، دلته اوس ګوري متوجه سي چې د جانان صلی الله علیه وسلم د رحمت للعالمین د محمد رسول الله سیرت بیا درته شروع کیږي چې دا ځای مو په مزغو کې وي. درې قسمه عرب دي، یعنی د عربو چې ټول سره را یو ځای کړي درې اقسام لري. عاربه عرب ورته وایي، بائده عرب ورته وایي، مستعربه عرب ورته وایي. البائده عرب دا پخوانی عرب دی چې د دې د تاریخ هیڅ چاته معلومات نسته. بائده عرب، البائده عرب دا هغه د یهودو علیه السلام، د صالح علیه السلام د وخت عرب دی، د دې تاریخ نسته. عاربه عرب چې دي دا همدغه د جرهم او یا عمالقه او یا نور په یمن کې چې کوم عرب ول د دې لیګ لیګ تاریخ سته. او پاته سو بل عرب مستعربه عرب ورته ویل کېږي. مستعربه عرب د اسماعیل علیه السلام اولاده ده. د چا اولاده ده؟ اسماعیل علیه السلام. د اسماعیل علیه السلام اولاده ده. نو جرهم قبیله په لارې را روانه ده چې ویې کتل د مکه مکرمه خو نسته ده، دښته ده. یوازې په دغه د فاران په غرونو کې تر دغه وخته پورې دې ته د فاران غرونه ویلی کېدل، د مکې مکرمې شاوخوا غرونه. چې ویې کتل په دې کې مرغان ولیدل، دو درې مرغان. نو د عربو عادت دا و چې چیرې به دوی سفر کول چې مرغان به ولیدل، نو دوی به پوهه شو چې په دې منطقه کې اوبه شته. څه شی ده؟ په دې منطقه کې اوبه شته. نو دوی خو له یمن نه د اوبو د قحطي په طرف را روان دي، اوس دوی شام ته ځي. دا د جرهم قبیله. نو دوی چې د شاوخوا کې وکتل، نو یې بعضې کسان یې ولېږل چې ورسې یې تاسې دغه وکړي، دا څه ورته وایي، تاسې ورسې مکة المکرمه کې وګورئ، په دې خوا کې وګورئ دا مرغان خو ګرځي، که چې اوبه دلته شته نو بې اوبو خو مرغان څه کوي چې دلته ګرځي را ګرځي. نو هغه کسان چې ورغلل چې ویې کتل چې اسماعیل علیه السلام ماشوم ده، یعنی هاجره بیبي ده،
سوی کتل دوی په خوا کې وبم دي نو خپله قبیله یې خبره کړه نو هغه راغلل د هاجري بیبي خواته هاجري بیبي خواته چې راغلل نو هاجري بیبي ته یې ویل چې موږ غواړو دلته ووسیږو در سره که د اوسېدلو اجازت راکوې نو هاجري بیبي ورته وویل چې ګوریا وبم درکومه او دلته ژوند و زندګي م وکړي ځکه دوی انسانانو ته ضرورت درلودل نه خو ګوریا د اوبو کې مو را شریکومه نه سر ووایه چې په دې کوهي کې موږ هم در سره شریکان یو الله اکبر نو په دغه وخت کې د جرهم قبیله د عربو ورته وویل چې سیده موږ به تا ته په دې حیواناتو کې شراکت درکړو یا به په اوبو کې شراکت په دې شیدو کې شراکت درکړو ته په دې اوبو کې شراکت راکړه خو د هاجرې بیبي له دوی سره اتفاق وسول کله وخت کې چې د دوی اتفاق وسول هاجرې بیبي دوی ته اوبه ورکولې هغوی په پسونه په مالونو کې حصه ورکوله او په شیدو کې حصه ورکوله ژوند و زندګي راتلله اسماعیل علیه السلام را لویېدل را ځوانېدل هلته اوس الله جل وعلا اسماعیل علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام ته سي د لوط علیه السلام د قوم په تبا کېدلو کې جبریل علیه السلام د زوی زیری ورکړی و هلته اوس الله جل وعلا ابراهیم علیه السلام ته بل بچی ورکړل د اسحاق علیه السلام په نامه باندې الله اکبر 14 کاله اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام په منځ کې فرق دی یعنی اسماعیل علیه السلام 14 کاله ور باندې مشر د کم او زیات اوس ابراهیم علیه السلام خو هلته ژوند کوي له خپلې بیبي سره دغه ځای هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام دلته ژوند شروع کړل اسماعیل علیه السلام را لویېدل نو له جرهم قبیلې نه یې عربي زده کړله فصیح عربي نو اسماعیل علیه السلام زده کړله او فصاحت سره به د اولې خبرې اسماعیل علیه السلام کړي دي نو په دغه وخت کې چې دی د ځواني خواته نږدې کېدل هاجره بیبي وفات سوله په مکة په دغه ځای کې جرهم قبیلې خپل آبادي شروع کړله خیمې یا دا څلي په هغه وخت کې چې په څه شي نو دلته آباد سول چې آباد سول دی ژوند و زندګي کوله نو د مکې مکرمې دا اوس چې کومه مکه مکرمه ده د دې په خوا کې ملتزم ده او حاتم شریف ده د دې حاتم شریف په خوا کې دلته د هاجرې بیبي قبر ده خو تر حرم شریف لاندې ده تر حرم شریف څه شي ده لاندې ده نو دا عدالت دفن کړله کله چې دفن کړله نو اسماعیل علیه السلام چې عربي زده کړله نو د جرهم قبیلې دوی ته دته یوه پیغله لور په نکاح باندې ورکړله د اسماعیل علیه السلام ژوند و زندګي پسې جوړ سول اوس ابراهیم علیه السلام به کله کله راتلل نو اول سفر سارا بیبي ته یې ویل چې زه یارې ځمه د خپل بچي حال اخلم ابراهیم علیه السلام له فلسطین نه راغلل چیرته دغه د فیران غرونو ته راغلل د مکې مکرمې د غرونو په دې نامو باندې یادېدل ابراهیم علیه السلام چې راغلل چې پوښتنه یې وکړله شاوخوا چې هاجره بیبي څنګه ده هغه ورته ویل چې هغه وفات شوې ده د 15 کالو په عمر باندې د تاریخ علما وایي چې دا وفات شوله هاجره بیبي پښتنه یې وکړله د اسماعیل علیه السلام د کور نو لاړل دروازه یې ورته وټکوله د دغه خبرو ته خویندو میندو ټولې راته متوجه سي ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام کرې لاړل اسماعیل علیه السلام په کور کې نه اسماعیل علیه السلام به په ښکار پسې تلل د ښکار شوکي و خوند یې ورکول د باندې به تلل دا غرونو کې به ګرځېدل را ګرځېدل نو په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام چې دروازه ورته ټکولې د اسماعیل علیه السلام بیبي ورته راغلي ورته ویلي چې اسماعیل علیه السلام چیرې ده هغه ورته ویلي چې د باندې تللی ده نو ابراهیم علیه السلام خو دې نه پیژندل نو ورته ویلي چې د کور ژوند مو څنګه ده د کور زندګي مو څنګه ده نو د اسماعیل علیه السلام بیبي په شکایت شروع ورته کړی چې داسې سخت ژوند مو ده چې شی نسته لکه دا د موږ دغه دا زنانه نه دي ابراهیم علیه السلام سي د دې شکایت واوریدل وای نو کله چې د قاون راسي نو د ما سلام ورته وایه او ورته وایه چې دا د دروازې چوکاټ دی بدل کړه ابراهیم علیه السلام لاړل بیرته فلسطین ته لاړل اسماعیل علیه السلام راغلل کور ته
نو بیبي نه یې پوښتنه وکړله چې څوک خو به نه و راغلي. نو هغې ورته وویل چې داسې یو کس راغلی و، هغه کیفیت یې ورته بیان کړی و چې داسې شکل یې درلودل. وایي نو څه یې درته وویل؟ وایي راته ویل چې په کور کې مو څه حال ده. وایي تا څه ورته ویل؟ وایي ما دغسې خبرې ورته وکړې. وایي نو ده څه درته وویل؟ وایي راته ویې ویل چې ده ته مې سلام وایه او له سلام نه وروسته ورته وایه چې د دروازې چوکاټ دې بدل کړه. اسماعیل علیه السلام پوهه سول، نو ورته ویې ویل چې دا د ما پلارجان و، پلار مې راغلی و او دغه د دروازې چوکاټ چې راته ویل چې بدل یې کړه، زه لاړ شه د پلار کړي دي لاړ شه. نو دا یې ته راته ویل چې دې ته طلاق ورکړه او په نکاح کې نوره مه ساته در سره. هماغه و چې دې ته یې طلاق ورکړل، دغه اولې بیبي ته دا یې پرېښودله. بیا یې له دغه جرهم قبیلې نه بله بیبي وکړله، بله ښځه یې وکړله اسماعیل علیه السلام. اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام به بار بار راتلل. بعضې علما وایي چې په براق به راتلل او بعضې علما وایي چې نه په وخ باندې، یا بعضې علما وغیره نورې خبرې کړي دي. خو اسماعیل علیه السلام چې دا د مستعربه عربو پلار سو. مستعربه عرب د ابراهیم علیه السلام دغه بچی ته چې اسماعیل علیه السلام د داسې له د جرهم قبیلې نه عربي زده کړله، نو بیا 12 زامن الله جل وعلا اسماعیل علیه السلام ته ورکړل، نو هغوی عربي ویله. دغه اولادې ته مستعربه عرب ویلی کېږي. دا د اسماعیل علیه السلام اولاده ده او په دغه مستعربه عربو کې محمد رسول الله راغلی ده صلی الله علیه وسلم. سبحان الله. اسماعیل علیه السلام اولنی کس ده چې ده په فصح عربي باندې خبرې هم کړي دي او دا په اس باندې سورېدل نه دي، دا اسماعیل علیه السلام کړي دي. په اس باندې سورېدل، دا اس باندې منډه وهل او سورېدل ورباندې، نو دا اسماعیل علیه السلام کړي دي. د ابراهیم علیه السلام بس کله به راغلل مکة دغه مکې مکرمې ته په هغه وخت کې خو نه وه، خو د ما په دې خبرو به یې تاسې ځان پوهه کړئ چې تر اوسه پورې نه مکه سته او نه حرم شریف سته، یو شی هم نسته. بیت المقدس هم تر اوسه پورې نسته. بیت المقدس هغه بیا د ابراهیم علیه السلام لمسیح تاریخ ته چې راورسېږي انشاءالله د اسحاق علیه السلام په خبره کې به درته راسي. هغه یعقوب علیه السلام بیت المقدس جوړ کړی ده. یعقوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام لمسی ده. ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام زوی، بیا د هغه زوی یعقوب علیه السلام ده او د یعقوب علیه السلام تره د اسماعیل علیه السلام. په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام راځي مکة المکرمې ته، نو د خپل بچي پوښتنه کوي څو ځلې به راغلل خو اسماعیل علیه السلام یې پیدا نه کړل. چې را بغلل دی به د باندې تللی و. ابراهیم علیه السلام بل وارې چې راځي د اسماعیل علیه السلام کور ته، دروازه ورته ټکوي، بیبي ورته راځي. نو بیبي نه پوښتنه کوي چې کور ژوند مو څنګه ده، زندګي مو څنګه ده؟ نو هغه بیبي ورته وایي چې الحمدلله هر څه شته او هېڅ شی هم نه و. نو ابراهیم علیه السلام ورباندې ډیر خوشحاله سو په دې صابره بیبي باندې، په دې مبارکه بیبي باندې چې الله پاک دته دغه دوم ځل نکاح سي ده، دا ډیره صابره او مبارکه بیبي ده. نو ورته ویل چې کله د ما بچی راسي، بچی نسی ما اسماعیل علیه السلام راسي، نو د ما سلام ورته کو، بعد له سلامه ورته وایي چې دا د دروازې چوکاټ د نورو مضبوط کړه، یعنی دا دروازه د نورو مضبوطه کړه. کله چې اسماعیل علیه السلام راغلی، بیبي ورته ویل چې داسې یو څوک راغلی او راته ویلي سلام یې تا ته ویل، له سلام نه وروسته نو ویلي چې دا دروازه نوره مضبوطه کړه. نو اسماعیل علیه السلام ورته ویل چې پوهېږې څوک و دا؟ نو هغې ورته ویل چې نه پوهېږم. ویل چې دا د ما پلار و، نو د تا په نکاح کې د ساتلو خبرې راته وکړله چې دا په نکاح کې در سره وساته دا بیبي. او دا دروازه په خوب کې لیدل، دروازه په خوب کې لیدل د دې خوب په تعبیرونو کې به انشاءالله دا یو خبر هم درته کوم چې کله وخت کې چا د کور دروازه مضبوطوله په خوب کې، نو هغه د پوهه چې دی د په کور باندې خپله بیبي د نورم خوشحاله او آباده دی وساتي. او که کله وخت کې بعضې نورې خبرې وي چې هغې خواته به بیا نه ځو چې دا قصه در باندې درازه نه شي. بیا دلته د مخ ټول خوبونه ګورې ته بیا خوبونه پسې راځي. نو بل وخت کې ابراهیم علیه السلام راغلل مکې مکرمې ته، ابراهیم اسماعیل علیه السلام یې پیدا کړل. نو کله چې پیدا کړل اسماعیل علیه السلام او پلارجانې په دغه وخت کې اولنی ملاقات داسې کوي.
د الله جل وعلا د دین دپاره چې داسې قرباني څوک ورنه کړي. ای مسلمانانو، موږ تاسې کله کله وخت کې په دې بعضې شیانو احسان بولو، په خپل رب باندې، په خپل دین باندې قسم قسم خبرې کوو. انبیاو داسې تکلیفونه تیر کړي دي. ابراهیم علیه السلام چې راغلل په دغه وخت کې د اسماعیل علیه السلام عمر بعضې علماو د ډېر څو کلو ښودلی، بعضې علماو د 20 کلونو ښودلی. نو چې کله ولیدل نو هغه د محبت خبرې یو بل ته یې غاړه ورکړله. په غاړه پښتنه ده او خواله دي، پلارجان ده او زویجان ده. نو چې کله یې خواله وکړل سره د کور په طرف باندې ځي، خبرې کوي، مجلس کوي، دا د دومره وخت د فراق خبرې له یو بل سره کوي. نو ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام نه یو ځل بیا ځي بیرته شام فلسطین ته ځي. کله چې فلسطین ته لاړل، په فلسطین کې الله جل وعلا چې دته اسحاق علیه السلام ورکړی و، نو سارا بیبي ته یې وویل چې زه بیرته د مکې مکرمې په خوا باندې ځم. نو چې کله دی د مکې مکرمې په خوا باندې راغلل، الله جل وعلا دته وحی وکړله چې مکة المکرمه جوړه کړه، مکه معظمه جوړه کړه. نو چې راغلل مکې مکرمې ته چې راورسېد، خپل بچي ته یې ویل چې ما ته الله جل وعلا داسې ویلي دي. اسماعیل علیه السلام ورته ویل چې په سترګو چې څنګه الله جل وعلا تا ته وحی کړي ده. په دغه وخت کې اسماعیل علیه السلام مبعوث سوی نه ده. په دغه وخت کې اسماعیل علیه السلام بعض علماو بل قولم کړی ده، خو ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې په دغه ځای کې به زه څه شی جوړوم، زه به څه شی جوړوم، مکة المکرمه، مکه معظمه به جوړوم. قاری د مکې معظمې د جوړېدل ګنټې نه وړي، بیا به ویډیو کې خبرې راشي یا نه. ښه، دغه فقط دا خبرې درته کوم. نو په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام اتفاق وسول چې مکه مکرمه باندې شروع وکړله. هغه تادونه چې له ده نه مخکې چا جوړ کړي په دې اړه باندې زه خبره درته کوم. مکه مکرمه 10 وارې جوړه سوې ده، دا در سره نوټ کړئ. اول سر او دا مشهور قول ده چې مکة المکرمه چا جوړه کړې ده؟ د ملایکو جوړه کړې ده. دا مکه معظمه چا جوړه کړې ده؟ ملایکو جوړه کړې. ملایکو. دوم ځل چې جوړه سوې ده، دا آدم علیه السلام جوړه کړې ده. آدم علیه السلام نه وروسته په دریم ځل باندې د آدم علیه السلام زوی جوړه کړې ده، نبی ده. دا یې کوم زوی ده نبی له آدم علیه السلام نه وروسته؟ سلام. څوک؟ شیث علیه السلام. شیث په ثا سره یې وایسته، ښه؟ شیث علیه السلام. دا د آدم علیه السلام په وخت کې دی د 300 کلو و. فضل وکړي یا ربه، پخوا څومره لوی لوی عمرونه و. ښه، یعنې د آدم علیه السلام چې وفات کېدل د ده عمر د 300 کلونو و. شیث علیه السلام په 3م ځل باندې جوړه کړې ده. په 4م ځل باندې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده. په 4م ځل باندې؟ په 4م ځل باندې. یعنې دا د مکې معظمې تادونه چې دي، نو دا هغه تادونه دي چې کوم ملایکو آدم علیه السلام شیث علیه السلام جوړ کړي دي، بیا ابراهیم علیه السلام ورباندې جوړ کړي. بالکل خارج. بیا په 5م ځل کې عمالقه و دا جوړه کړله. عمالقه هغه عرب دي چې له جرهم قبیلې سره دوی وروسته و، یا په هغه وخت کې دوی په مکة المکرمه کې آباد شول. دوی په تاریخ کې وروسته دي مکة المکرمه له ابراهیم علیه السلام نه وروسته دوی جوړه کړې ده. عمالقه عرب چې جرهم هم پکې راځي. بیا له دې نه وروسته جرهم قبیلې چې جوړه کړې ده، بیا په دې جرهم قبیله کې قصی جوړه کړې ده. قصی د ابراهیم د نبی علیه الصلاة والسلام عبدالله زوی د عبدالمطلب، هغه زوی د هاشم، هاشم زوی د عبدالمناف، عبدالمناف زوی د قصی. یعنی د نبی علیه السلام په 5م یا 6م پلار کې چې قصی راځي، دا د قریشو په پلرونو کې یو پلار ده، دی جوړه کړې ده. بیا قریشو جوړه کړه چې د نبی علیه الصلاة والسلام عمر په دې وخت کې د 15 کلو مبعوث سوی نو. بیا له دې نه وروسته امیر المؤمنین عبدالله بیا له دې نه وروسته حجاج ابن یوسف جوړه کړله.
دا کوم شکل چې اوس د کعبې معظمې جوړ ده دا د حجاج بن یوسف په شکل باندې جوړ ده. بالکل قاری بیا له هغه نه بعد چا نه ده جوړه کړې بیا له هغه نه بعد چا نه ده جوړه کړې. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه خو په هغه پخواني تادونه جوړ کړل چې قریشو جوړول هغوی مصرف او پیسې نه درلودلې دا حتیم شریف جنې راباندې کړل. خو انشاءالله د مکې په جوړولو کې به بیا د ابراهیم علیه السلام دا به بیا قصه ټوله درته وکړم. خو دغه لس ځلې مکة المکرمه جوړه سوې ده. اخیري ځل چې جوړه کړې ده دا بیا وروسته هم ګډه سوې ده. یعنې دغه تېرو سلو کلونو کې په مکه مکرمه کې چې کوم جنگ سوی و د خوارجو له خوا نه ګډه سوې وه یعنې سورۍ سوې و جوړه سوې ده یا په ډبرو جوړه سوې دا جوړول یې نه درښیم په دې سمټو په دې نورو شیانو هغه جوړول چې په تادونو باندې را جوړه سوې ده هغه تادونه لس ځلې مکة المکرمه جوړه سوې ده. الله جل وعلا دې وکړي چې په دې تر دغه ځایه پورې پوهه سوي یاست د مکې